بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره لیوسلو اتڅلوېښتم آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولکل وجهة، او لپاره د هر چا یو جهت سته، هو مولیها چې دی مخ اړوونکی دی ورته، فاستبقوا الخیرات، نو یو تر بل مخکې سي ښو کارونو ته، اینما تکونو، هر چیرې چې اوسئ، یأتی بکم الله، راولي تاسې الله، جمیعا ټوله، ان الله، یقینا الله، علی کل شیء، پر هر شي، قدیر، قدرت لرونکی دی. د هر چا لپاره یوه قبله سته چې مخ ورګرځوي، نو تاسو په ښو کارونو کې یو تر بل مخکې سئ. هر ځای چې یاست الله به تاسو ټول راغونډ کړي. بېشکه الله پر هر څه پوره واکمن دی. او چې هر چیرې ولاړ سې، مخ دې د لمانځه په وخت کې د مسجد حرام خواته وګرځوه. او یقینا چې دا ستا د څښتن لخوا یو حقیقت دی، او الله له هغو کړنو څخه ناخبره نه دی چې تاسو یې کوئ. دغه آیت هم د تیر آیت په شان پر حق د کلک پاتې کېدلو حکم کوي. وایي هر چا یوې خواته مخ کړی، خو تاسې په هر چا پسې مه ځئ، یوازې په ښو کارونو کې د پرمختګ هڅې کوئ. دلته د ولکل وجهة جمله یو عام حکم ښیي چې د قبلې مسله یې یوه برخه ده، نو دغه راتلونکي دواړه حکمونه تر لاندې کیږي. اول د قبلې په اړه یې مطلب دا دی چې هر څوک یوې خواته مخ کوي، یا په حقه یا په ناحقه، خو تاسو د نیکۍ خواته یو تر بل مخکې سئ، یعنی د الله حکم ته تسلیم سئ. نیکي د قبلې د جهت په ټاکلو کې نه ده، بلکې د الله د حکم په منلو کې ده. دویم، د قبلې تر مسئلې پراخه داسې مطلب هم ورڅخه راوځي چې هر څوک په یو فکر پسې روان وي، څوک له دلیل سره، څوک بې دلیله. خو تاسې په داسې ځایونو کې بې دلیله په خلکو پسې مه ځئ، ځکه ډېرو خلکو د الله هغه لارښوونې له پامه غورځولي چې د یوه حق دین منلو حکم ورته کوي. د دې پر خلاف هر چا یوې خواته مخ نیولی، خو تاسې خلکو ته مه ګورئ، د الله دین راټینګ کړئ. ومن حیث خرجت، او له هره ځایه چې ووځې، فول وجهک، نو واړوه مخ دې، شطر المسجد الحرام، خواته د مسجد حرام، وانه للحق، او یقینا دا خامخا حق دی، من ربک، له طرفه د رب ستا، وما الله بغافل، او نه دی الله ناخبره، عما تعملون، له هغه څه څخه چې کوئ یې. چې هر ځای ووځې، مخ دې د لمانځه په وخت کې د مسجد حرام خواته وګرځوه، او یقینا چې دا ستا د رب لخوا یو حقیقت دی، او الله له هغو کړنو څخه غافل نه دی چې تاسو یې کوئ. د دې آیت مقصد کعبې ته د مخ اړولو د حکم تاکید او ټینګار دی، ځکه دلته ویل شوي چې دې قبلې ته مخ اړول هرومرو ستا د څښتن لخوا حق حکم دی. په همدې خاطر د ټینګار ترڅنګ د حالاتو عموم هم ورسره یاد شوی، او دا ویل شوي چې هر چیرې چې ووځې، مخ دې د مسجد حرام خواته واړوه. ومن حیث خرجت، او له هره ځایه چې ووځې، فول وجهک، نو واړوه مخ دې، شطر المسجد الحرام،
خواته د مسجد حرام وحیث ما کنتم او هر چیرې چې واست فولو نو اړوئ وجوهکم مخونه ستاسو شطره خواته یې لئلا یکون لپاره د دې چې نسي للناس خلکو ته علیکم حجة پر تاسې دلیل الا الذین ظلموا پرته له هغو کسانو چې ظلم یې کړی منهم د دوی له جملې فلا تخشوهم نو مه ډارېږئ له دوی څخه واخشوني او وډارېږئ زما څخه ولأتم او لپاره د دې چې پوره کړم نعمت زما علیکم پر تاسې ولعلکم او ګوندې تاسې تهتدون پر لاره سم سئ کما ارسلنا لکه څرنګه چې لېږلی موږ فیکم په تاسې کې رسولا پیغمبر منکم ستاسې څخه یتلو چې لولي علیکم پر تاسې آیاتنا آیتونه زموږ ویزکیکم او پاک روزي تاسې ويعلمكم الكتاب والحکمه او ښیي تاسې ته کتاب او حکمت ويعلمكم او ښیي تاسې ته ما هغه څه لم تکونو چې نه واست تعلمون چې په پوه سئ فاذکروني نو یادوئ مې اذکرکم یادوم به مو واشکروا او شکر وباسئ ماته ولا تکفروني او مه کوئ ناشکري راڅخه هر ځای چې ولاړ سي مخکې د لمانځه په وخت کې د مسجد حرام خواته ګرځوه او چې هر ځای یاست نو مخ مو د هغه پر خوا ورګرځوئ د دې لپاره چې خلکو ته ستاسو پر خلاف هیڅ اعتراض پاته نه وي پرته له ظالمانو یې نو له دوی څخه مه ویریږئ زما څخه وویریږئ او د دې لپاره چې خپله پیرزوینه پر تاسو پوره کړمه او د دې لپاره چې تاسو پر لاره سم سئ لکه څرنګه چې په تاسو کې مې ستاسو له منځه داسې پیغمبر درلېږلی چې زما آیتونه در باندې تلاوتوي ستاسو روزنه کوي قرآن او عملي علم درښیي او هغه څه درښیي چې تاسو نه په پوهېدلاست نو ما یاد کړئ چې یاد مو کړم او زما احسان ومنئ او ناشکري مې مه کوئ په دې آیتونو کې د تکرار موخه چې وایي څو ځله 5 ځله تقریبا د تیر درس سره ویل شوي چې په اول وجهک شطر المسجد الحرام په دغو آیتونو کې د دغه تکرار موخه کعبې ته د مخ کولو حکمتونه بیانول دي یو حکمت یې دا دی چې تر پایه پر بیت المقدس د پاتې کېدو په صورت کې کتابوالو دا پوښتنه راپورته کوله چې د آخري پیغمبر په نښانو کې خو یوه دا هم ده چې کعبې ته به مخ کوي لکه څنګه چې تیر درس په آیتونو کې دا وویل شو چې دوی ته دا معلومه ده چې دې کعبې ته مخ اړول یو حق حکم دی او پیغمبر داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني نو دوی په هغه صورت کې دا ویل چې ستاسو پیغمبر ولې کعبې ته مخ نه کړ کعبې ته په مخ کولو له ظالمانو پرته د نورو خلکو دغه نیوکه ختمیږي بل دا چې الله تعالی خپل هر اړخیز نعمتونه پر تاسې بشپړ کړي لکه څرنګه چې ستاسې له خپل منځه پیغمبر درته رالیږلی همداسې یې ځانګړې قبله درته وټاکله تر څو په دې پوه سئ چې ستاسې دین د خلکو له خبرو څخه نه دی جوړ شوی بلکې د الله لخوا بشپړ شوی الهي دین دی په پای کې د تیر بحث د پایلې په توګه الله تعالی خپلو بندګانو ته حکم کوي چې د الله پر دین د کلک پاتې کېدو په خاطر الله یادوئ تل د هغه لویوالی په یاد ولرئ تر څو الله تعالی تاسو یاد کړي
دارنګه د الله تعالی احسانات وپېژنئ، شکر یې پر ځای کړئ چې له هغه جملې په تېر بحث کې یاد شوي نعمتونه هدایت او د پیغمبر لېږل هم دي او ناشکري یې ونه کړي، ځکه شکر د نعمت د ډېرېدو او دوام سبب دی او ناشکري یې د زوال او عذاب سبب دی.